د پاک څښتن طلب نامه له یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د لړم یا اقرب لسمه چې د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. پاکستان د راستنیدونکو افغانانو لپاره د تورخم لار پرانیسته. پاکستاني چارواکو نن سهار د تورخم لار له دې هیواده د راستنیدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیستله. په کابل کې د افغان فوټسال اتلانو هرکلی. نن سهار د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې د اسیا اتلولي خپله کړې کابل ته راورسېده. او د بلوچستان کلات سیمه کې د شپږو پاکستاني سرتیرو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. ځینو سرچینو رسنیو ته تایید کړی چې نن سهار د تورخم دروازه یوازې د هغو افغان کډوال د بیرته راستنېدو لپاره پرانیستل شوې چې په پاکستان کې سر پاتې دي. سرچینې وایي له همدا دروازه د دوه اړخیزې سوداګرۍ او له افغانستانه پاکستان ته د تلونکو کسانو پر مخ تړلې ده. تر دې وړاندې سلګونه افغان کورنۍ چې له پاکستانه د ایستلو امر پرې شوی و د لارې د بندېدو له امله د خیبر پښتونخوا په جمرود سیمه کې په یو لنډمهالي پنډغالي کې ساتل کېدل. د راپورونو له مخې په دې پنډغالي کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه وي برابرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب ویلي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی و چې نن سهار به د تورخم لار د بیرته راستنېدونکو کډوالو پر مخ خلاصه شي. اسلام آباد 3 اونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر شخړې راپورته کېدو وروسته ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ وتړلې. پاکستان سره د دروازې تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې بلکې سلګونه کډوالې کورنۍ هم هلته بندې پاتې دي. نن سهار د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې د اسیا اتلولي خپله کړې کابل ته راورسېده. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دې اتلانو د هرکلي لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول چې پکې د ورزشي چارواکو، لوبغاړو، کورنیو او ګڼو مینهوالو ګډون درلود. د یادونې ده چې افغان لوبډلې د فوټسال د اسیایي سیالیو په پایلوبه کې ایران ته په ماتې ورکولو سره وتوانید چې د دې سیالیو اتلولي خپله کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي مرز سفیر سردار احمد شکیب وایي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې نږدې 10,000 افغان کډوال نیول شوي او کمپونو ته لیږدول شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي رژیم ځواکونو د افغان کډوالو د خوشي کولو په بدل کې له دوی پیسې غوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو د اسلامي مرز له ځواکونو سره د څو ورځو نښتو وروسته ویلي و چې د کډوالو د ایستلو پروسه باید ګړندی شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تر تړل کېدو وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي سردار احمد شکیب خبرداری ورکوي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د ښاغلي شکیب په وینا نږدې 10,000 افغان کډوال د پاکستان د پوځي رژیم لخوا نیول شوي او د هغه هیواد په توقیف ځای کې ساتل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې په زرګونه نور افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې خپل ټول شیان هیواد ته د راستنېدو لپاره بسته کړي، مګر د لارو د تړل کېدو له امله بې برخلیکه پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځي رژیم ځواکونه د دوی د ازادۍ په بدل کې له کډوالو څخه پیسې غوښتي دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر مولوي سردار احمد شکیب وایي چې د پاکستان پوځي رژیم د افغان کډوالو د نیولو امر کړی او د جوماتونو، لاوډ سپیکرونو او عامه ځایونو له لارې د افغان کډوالو په وړاندې منفي تبلیغات خپروي. له نږدې 20 ورځو راهیسې چې د تورخم او چمن لارې د وروستیو ناارامیو له وجې د پاکستان لخوا تړل شوي او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت، ترانزیت او د عامه خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلی، ورسره د بند پاتې افغان مهاجرونو وضعیت هم تر حد زیات خراب شوی دی. له یوې خوا پولیسو ته ویل شوي دي چې د کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. هغوی په کمپونو، مساجدو او عامه ځایونو کې خلکو ته اعلانونه کوي چې افغانان له کورونو او دوکانونو وباسي، پولیسو ته په اړه معلومات ورکړي او ځایونه په کرایه مه ورکوي. موږ ته رسېدلي معلومات ښیي چې تر دا مهاله شاوخوا 10,000 کډوال نیول شوي
هغه ستنېدونکي افغانان چې روان وي په کډو کې هغوی د پولیسو لخوا د موټرو راکښته کېږي، بیا د دوی په وینا چې پیسې ورته ورکړي او پرېږدي چې پیسې ورته ورنکړي په زور یې هولډینګ سنټر ته انتقالوي. دوی همداراز شکایت کوي چې پولیس د پیسو په تمه هغوی په مختلفو بهانو ځوروي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ناوړه وضعیت د ماشومانو او یوې ښځې په ګډون د ګڼ شمېر خلکو د ژوند د لاسه ورکولو لامل شوی دی. دغه کسانو کې چې ماشومان، زنانه، سپینږیري او ناروغان هم شامل دي، له یخنۍ سربیره د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو او درملو له نشتوالي سره مخ دي. په تېرو 3-4 ورځو کې 3 تنه ماشومان او یوه زنانه د نامناسبو شرایطو له وجې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی. دا په داس حال کې ده چې ماشومان، ښځې او ناروغان په سړې هوا کې له سختو ننګونو سره مخ دي. د سرپناه، څښاک اوبو، خوړو او درملو نشتوالي سره هم دوی مخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د هرکلي په مرکزونو کې اساسي خدمات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتوالي مخنیوي لپاره له پاکستان څخه د افغان کډوالو د منظم او باعزته راستنېدو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. د اسلامي امارت د ځمکو د غصب مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون اعلان کړی چې د هیواد په 4 ولایتونو کې 9 استوګنیز ښارګوټي د دولتي ملکیت په توګه ثابت شوي دي. د دې کمیسیون نن ویلي چې د تیرو 3 کلونو په اوږدو کې د لسګونو ښارګوټو دوسیې وڅېړلې او په پایله کې د شرعي پریکړو پر بنسټ د کابل د ملا ترخیل سردار محمد داود خان او ملا عزت ښارګوټي، د بلخ د خالد بن ولید ښارګوټی، د غزني د حکیم صنایي او نواباد ښارګوټی او د ننګرهار د حاجي قدیر او اسحاق ګیلاني ښارګوټي د دولت ملکیت ثابت شوي دي. د کمیسیون پر وینا د ښارګوټي له 50,000 جریبو زیاتې ځمکې رانغاړي. همدارنګه په همدې موده کې د کابل د آریا، منشي میرغلام میرویس او حبیب الله زازي ښارګوټي ځینې برخې هم د اختصاصي محکمې د پریکړې له مخې دولتي بلل شوي دي. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له 2 ورځو خبرو تر وروسته بالاخره د دواړو خواو ترمنځ اوربند وغځول شو. په ورته وخت کې د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د افغانستان د ډیپلوماسۍ او هر کړې پریکړې پر ژمنه ټینګار کړی دی، خو یو شمېر شنونکي د اوربند د پلي کولو په اړه د پاکستان د ژمنې په اړه شکمن دي او باور لري چې دا ممکنه ده چې پاکستان بیا هم سرغړونه وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د اسلامي امارت او د پاکستان د پوځ ترمنځ د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې اترې په دوحه کې پیل شوې او په دغو خبرو کې دواړو خو پر لنډمهاله اوربند سلا شول. ورپسې خبرې اترې په استانبول کې بیا پیل شوې او له ډېرې وترنګړتیا وروسته پرون شپه دواړو لوریو د اوربند د غځولو پرېکړه وکړه. دغه پریکړه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوه او دواړو خواو د خبرو د دوام غوښتنه وکړه چې په استانبول کې به روانې وي. په همدې منځ کې د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې افغانستان پر ډیپلوماسۍ او تفاهم باور لري او له هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغو خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت له پیله په ډیپلوماسۍ او تفاهم باور درلود، نو ځکه په رښتینولۍ او جدیت سره د مذاکراتو بهیر د یو جامع او مسلکي ټیم په ټاکلو سره پیل او تر دې ځایه په پوره همکارۍ او زغم تعقیب کړ. د افغانستان اسلامي امارت له خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو په څیر له پاکستان سره هم مثبت اړیکې غواړي او د دوه اړخیز درناوي، کورنیو چارو کې نه لاسوهنې او چاته د ګواښ نه رامنځته کولو په اصولو ولاړو روابطو ته ژمن دی. د استانبول مذاکرات چې پیچلې پروسه درلوده، د دې خبرو په تایید پای ته ورسېدل چې بیا به هم دواړه غاړې مجلس کوي او پاتې مسایل به تر غور او بحث لاندې نیسي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استانبول د خبرو پایله به د دواړو هیوادونو د 2 اړخیزو اړیکو راتلونکی وټاکي. جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي دواړو لورو باید په رښتینولۍ او هوښیارۍ سره خبرې ترسره کړي، ځکه غیر واقعي تمې د هیڅ چا په ګټه نه دي او یوازې د بهیر د اوږدېدو او د پرمختګ د کمزوره کېدو ګواښ رامنځته کوي. خو له دې سره سم یو شمېر سیاسي شنونکي د پاکستان د ژمنې د عملي کېدو په اړه شک لري او وايي پاکستان به له دې فرصت څخه ناوړه ګټه واخلي او یو ځل بیا به د افغانستان پر خاورې برید وکړي. تعهد پاکستان نسبت با آتشبس قابل تردید است
زیرا این کشور همیشه از تفاهمنامه‌های دوجانبه و آتش‌بس استفاده تاکتیکی نموده و بعدا دوباره نقص نموده است. دوام آتش‌بس بستگی به دیپلماسی فعال کابل و نظارت جدی کشورهای ثالث و میانجیگر دارد. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو ټینګار کوي چې اسلامي امارت د خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر له پاکستان سره هم د ښو اړیکو د پراختیا هیله لري او هڅه کوي چې اړیکې د متقابل احترام پر بنسټ نورې هم پیاوړې کړي. په بلوچستان کې د کلات ولسوالۍ د خالقاباد په سیمه کې د وسلوالو د یو نښه ویشتونکي لخوا پر پاکستاني ځواکونو برید شوی دی چې له امله یې د دوو کومنډویانو په ګډون 6 سرتیري وژل شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکو پر وینا تر برید وروسته پوځ د بلوڅ وسلوالو پر پټنځایونو پراخ عملیات ترسره کړي او ادعا کوي چې ډیری وسلوال یې وژلي دي خو د وژل شویو کره شمېر یې نه دی اعلان کړی. چارواکي وایي د کلات اړوند سیمې ته تللې لارې تړل شوي او د درنو نښتو راپورونه ترلاسه شوي دي. همدارنګه له سیمې سره ټولې مخابراتي اړیکې پرې شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت هیڅ یوې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو ترینګلتیاو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د ټي جي پي مسله د پاکستان کورنۍ مسله ده او دا هیواد باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله حل کړي. ښاغلي حقانی زیاته کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په خپل تازه وینا کې ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په 2003 زیږدیز کال کې د اسلام آباد د ناسم سیاست له امله رامنځته شو او د پاکستان د پوځ د پوځي عملیاتو له کبله په قبایلي سیمو کې جوړ شو. ښاغلي حقانی له پاکستان سره په دوحه او استانبول کې د روانو خبرو په اړه هم څرګندونې وکړي او ویل چې د دغو خبرو اصلي ستونزه دا ده چې اسلام آباد حاضر نه دی ومني چې ټي ټي پی د دوی د داخلي مسأله ده او باید خپله یې حل کړي. د څو ورځې نه دا ناستې چې روانې دي موږ د دوی تر مابین په دې شي سره سره خلاصېږي چې ستونزه د خپله ستونزه ده ورته حل لرئ اسانتیا لرئ سهولت ورکولی شي. ولې په مراتب که د ټي ټي پي ستونزه ده موږ دې ته د حل لارې په کاراتو ماراتو دوی ته ولې د ستونزه مو په خپل د کور د نیمه تاسو حل کړئ. خلیفه سراج الدین حقانی خبرداری ورکړی چې که یو ځل بیا د افغانانو صبر وازمېیل شي دا ځل به هغوی سخت غبرګون وښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې چې افغانان په جګړه ایز ډګر کې خپله وړتیا ثابته کړې او هیڅکله د نړۍ د سترو امپراتوریو پر وړاندې سر نه دی ټیټ کړی. هغه ټینګار کړی چې افغانان د سولې او ثبات غوښتونکي دي خو که څوک د افغانانو صبر د کمزورۍ نښه وبولي دا به یوه ستره تېروتنه وي. افغانستان یو میړانه قوم دی یو غیرتي قوم او ملت دی. لکه د جنګ په میدان کې لوی لوی امپراتورۍ ته تسلیم نه شو د خپل ازادي واخیستله خو بیا هم د خپل اصلیت یې وساتو. چا سره یې تر خپل حریم د باندې تجاوز ونه کړو په مشروع تجاوز کې چې موږ ته دا حق راکولی کېدو چې موږ دا کړی وای خو دا مې ونه کړو دا مې ونه کړو. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په یوه اعلامیه کې منله چې مفتي مزاحم د دې ډلې پخوانی مرستیال او یاسر د دې ډلې یو مشهور قماندان د پاکستاني ځواکونو د برید مخه ګرځېدلی دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د ټي ټي پی 4 غړي چې پکې مفتي مزاحم هم شامل دی پرون د باجوړو په سیمه کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی. حالا ممکن هست که اعضای از آنها گاهن در افغانستان سفرهایی داشته کما اینکه اینها روابط سفرهایی خود را با سایر کشورهای منطقه هم دارند ولی این موضوع به معنای حمایت قاطع افغانستان نیست که پاکستان بخواد افغانستان را در این زمینه متهم بکنه. اما واقعیت امر این است که تی تی پی یک موضوع داخلی پاکستان هست که هیچ نوع ربطی با افغانستان
د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی هغه ډله ده چې د پاکستان د امریکای متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د یوې ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل شوې ده. دا ډله په عمده توګه د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو پر ضد فعالیت کوي. پاکستان بیا ادعا کړې چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې څخه او د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت ګواښوي، خو د اسلامي امارت چارواکو دا ادعاوې تل رد کړې دي. له تاسو خپل ټول همکاران په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.